الله رب العزت موږ ته یو قرآن کریم کې یو تلپاتې آیات را نازل کړی دی. موږ دپاره هغه ستراتیژي ده، موږ دپاره هغه خطي مشي ده، موږ دپاره هغه صریح بیان دی. الله رب العزت موږ تاسو ته فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دا کفار، دا یهود و نصارا، دا مشرکین و هنود او د هغوی په لار باندې تلونکي باطلې فرقې هغوی غواړي چې همیشه به ستاسو سره جنګ. وروڼو بل پیغام تاسو ته دا لرم، د اسلامي اردو صفات په ځان کې را پیدا کوئ. اسلامي اردو صفاتو څخه یو صفت دا ده چې اسلامي اردو ته کله داخلیږي، اسلامي لښکر ته کله داخلیږي، ابه دلته د شهادت په جذبه باندې راځي، ابه د ژوند ټولې کښتۍ سوځي، ابه د تاریخ ډېر زیات تاریخ ژوندی کوي. کله چې دلته ثبت ناب کوي د خپل ژوند ټولې کښتۍ به سوځوي. یوه طرف ته به متوجه وي چې د اسلام په خاطر، د امت په خاطر، د ملت په خاطر، د شهداو د وینو په خاطر، د اسلامي امارت د قیام په خاطر باندې به خپل ځان قربانوي او داسې جرأت په ځان کې را پیدا کوي چې 24 ساعته به آماده باش شي. بالای ملت شهید پروری خود یک پیام دیگر دارم، برایشان میگم که به شروع تو به امارت اسلامی امروز هم ثابت نشده باشه که اولاد اصیلتان امارت اسلامی است، اما امارت اسلامی که جوانای خود خاطر و ناموس بالای سینه خود بمها را بسته میکرد، در موترهای پر از باروت میشیست، خاطر ناموس تو، خاطر دین تو، خاطر اولاد و ننگ و ناموس و وطن تو، خاطر تمامیت اراضی 20 سال خودت تکه پارچه کردن. مردم اسیر، اولادای اسیرتان همیال مگمش رفته باشی. امارت اسلامی اولادای اسیرتان است، اولادای اسیرتان که 20 سال خاطر این آزادی این ملت قربانی